السلام علیکم ګرانو کتونکو د یامین بای د تاوسانو پارم ته راغلی یم یو میلمه را سره راغلی دی ملګری ګلشیر صاحب نو یامین بای خو په موقع نه و بیا مو کال ورکړو موږ ورته وی چې راوځه او ځان راورسوه ډېر مصروفیاتو کې راګیر و خو بیا مو هم سړی مو مجبور کو رالو او خپل کارونه یې پرېښوده موږ ته یې ورکړو کو نو ګورو به دا ملګری به هم دلته ویډیوګانې کوي ګلشیر صاحب راغلی دی پورې نوښار نه او یامین بای سره به ګپ شپ هم لګو نو غوښتل مې چې څه لږ شانتې ریکارډینګ ستاسو دپاره وکړم ګلشیر صاحب هم راغلی دی څنګه چل یاره السلام علیکم جعفر شاه بای څنګه خیر دی ټیک ټاک وعلیکم تاسو السلام د ویډیوګانې مو کتلې وې تاوسان مو پکې کتلي وو ښه د یامین بای خبرې مو اورېدلې وې ښه نو بس الله پاک قسمت لیکلي و دا تکلیف یې وکړو د واده نه رالو که چاته نه رالو ښه نو بس الله یې د قدر وکړي چې موږ له ټایم وویستو او نور تاسو ښه ته څه کوې اوس به ویډیوګانې کې دا او دا تاوسان به پکې راولو یامین بای سره به خبرې کوو ښه یامین بای سره به خبرې وکړو یامین بای څنګه چل دی السلام علیکم جعفر شاه خیر دی میلمه هم راغلی دی او بالکل زیره مصروفیاتو کې لګیرو ما ښه یوازې هم دلته خو منشي وي هغه هم نشته دی هغه هم څه پروګرام ته تللی دی ښه خو به هر حال زه نه راتلم ډېر زیات ګیر وم پسو وم خو یاره تاسو یې میلمه راغلی بس رامنډه مې کړه ما زه اوس میلمه دی دغسې لړ نه شي زه ریکارډینګ مې کاڼډېږي څه مې که نه هغه بوشي اوسان موسان به تاسو ته شو کي نو بالکل ویلکم کوم تاسو ته چې فارم ته راغلی جعفر شاه تاسو ته او د دې نوم رانه شو ګلشیر بای پورې نوښار نه راغلی دی او ښه انسان دی د تقریبا یو نیم کال نه دی لګیا دی ما ته وایي چې ما بوز دی یامین بای دا تاوسان ګورم صحیح ده بس ډېره مننه وروره عزتمند شی چې زموږ د غریبۍ فارم ته رالی او دلته هر کس چکرو ته هم راځي تاسو هم راتلی شئ خو نن ځکه لیټ شو ما چې جعفر شاه لږ پروګرام کې پسوم خو تاسو ما ته اچانک کوئ او بیا مې درته ځان نه ورسولو ما چېرې ریکارډینګ وشي ډېره مننه کتونکي به لږ خوشحال شي ښه تاوسانو په هکله څه ویل غواړئ تاوسان خو بس دوه دوه هر څه درې درېم او دوه هر څنګه مړه چې څوک یو مخلي نه ورکوي او داسې چل دی چې مالونه ښه برابر دي پوره پوره بریډران بچو سیزن خو ختم دی انډو سیزن هم ختم دی بس لکې را روانې دي د خیر د انتظار دی یو میاشت نیمه پاتې ده بیا به ریټونه نور هم خیږي که څوک دې ټایم کې اخلي نو فایده ده ورته که چکر ته مادې چکر ته هم راځي راتلی شي رابطې نمبر ورته وایي 0333 955 6611 انشاءالله واتس اپ هم دی رابطه کولی شئ هر ټایم راتلی شئ جی ښه ډېره مننه نو ګرانو کتونکو تاسو وکته موږ به تاسو ته اکثر وایو چې د یامین بای چې کوم فارم دی دې ته خلک چکرو ته راځي نن مې درته وښول دغه ملګری ما ته د یو نیم کال نه لګیا دی چې یاره زه ستاسو ویډیوګانې به مونږ کتې او داسې کار دی چې یامین دی کوم فارم دی د تاوسانو دی ته ما بوز او چکر ولګو ویډیوګانې وکړو نن مو ترتیب جوړ کو خو اچانک رالو یامین بای له غونتې په مصروفیاتو کې ګیرو بیا هم خپل کارونه یې پرېښوده او مونږ سره چې دی نو رالو فارم ته مو ویزټ وکړو نو ګرانو کتونکو تاسو هم راتلی شئ څنګه چې درته یامین بای ووایي چکر را لګولی شئ د دې فارم ویزټ کولی شئ او دلته کې به تاسو ته هر قسمه تاوسان ملاویږي خو په سور باندې په ښه ریټ باندې نو کوشش وکړئ ځان ته خپل یو فارم شروع کې ځکه چې انسانانو سره څومره ډېر ټایم تېری نو دومره به ټینشنونه سیوا کېږي خو چې څومره ټایم تاسو دغه شانتې پرندو سره ځناورو سره تېروئ نو هغه شته ټینشن به مو ختمیږي کوشش وکړئ ځان ته د خپلې مرضۍ چرته کې یو فارم روان کې بل څه داسې قسم ته کار روان کې چې تاسو سره مشغول یې د ژوند چې کوم مصروفیاتي کوم ټینشنونه یې هغه یو طرف ته کوئ او داسې ځای ته راځئ هلته کې به ستاسو هغه پام بدلیږي او ستاسو غم به کمیږي نو دغه تاوسان دي ځای په ځای تاسو ته ښکاري ماشاءالله مزه کوي چې چا په کور کې ساتلي او ګرځي نو هم مزه کوي چا فارم کې ساتلي
چا داسې نور د سیل ځایونو کې ساتلي نو غټه مزه کوي. تاسو هم که چېرې تاوسان ساتل غواړئ نو یامین بھائی دغه نمبر دی، دوی سره رابطه وکړئ او ویډیو مخکې شیر کړئ چې چېرته مې ها د آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.